سلام له خورشیده د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د لوګر امنیتي مسؤلین ادعا کوي چې د مرکز په ګډون په محمد اغې ولسوالۍ کې د افغان بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې 30 طالبان وژل او 4 نور نیول شوي دي. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمدزی زیاتوي دغه ځمکني او هوایي عملیات په تیرو 4 ساعتونو کې د پل علم ښار په الوزیو او د محمد اغې ولسوالۍ په پیرانو سیمه کې ترسره شوي دي. د نوموړي په وینا په دې لړ کې تر اوسه ولسي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. اوس مهال د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ او پاران سیمه کې د زموږ د پولیسو خاصه کیته او د خارجیانو سره یو ځای عملیات ادامه لري. ولسمشر غني د 201 سیلاب قلو اردو له منصوبینو سره په کتنه کې ملي دفاع وزارت ته لارښوونه وکړه. هغه افسران چې له څو کالو راهیسې ترفیع نه ده اخیستې د هغوی تر ارزونې وروسته د ترفیع لپاره وړاندیزونه وکړي. ښاغلي غني په دې کتنه کې چې تېره ورځ په لغمان کې د 201 سیلاب قلو اردو په اډانه کې ترسره شوه زیاته کړه چې د افغان ځواکونو د قربانیانو کورنیو ته رسیدنه د ملي یووالي حکومت لومړیتوب دی. د نوموړي په وینا تر دې مخکې افغانستان د جنګ میدان ګټلی و او د سیاست میدان یې بایللی و، خو دا ځل به د افغان ځواکونو له برکته دواړه وګټي. د بادغیس په مرکز کې د الکولي مشروباتو د جوړولو یوه کارخونه کشف او ضبط شوه. دا کارخونه د قلعه نو ښار په جریخوش سیمه کې تېره ورځ کشف شوې او په تړاو یې 2 کسه هم نیول شوي دي. د بادغیس امنیه قمندان احمد فهیم قایم وایي دغه کسان تر دې مخکې څو ځلې نیول شوي، خو له لوړپوړو دولتي چارواکو سره د خپلوۍ له امله بیرته له بندخونو آزاد شوي دي. تمام قاچاق و پخش و نشر مواد مخدر در بادغیس عبدالواسع ای عبدالواسع نام از جریخوش گرفته شده توسط سارنوال، بلفیر و کسی که شرکایش بود خرید فروش و فابریکه شراب پایپایی که شراب در ولایت بادغیس تماما جای پخش می شد شراب و همچنان قبلا هم دوسیه داره در مدیریت محترم جنایی و مدیریت مواد مخدر که نمیتونستن ایره بازداشت بکنن به خاطر هر گپی که داشت. یو 15 کلن سپینګیری سړی چې محمد عظیم نومیږي له هلمندي سولې غوښتونکي کاروان سره یو ځای شوی او وایي زوی طالب او لمسي د افغان ځواکونو په اړیکو کې دي او د خپلې کورنۍ ځینې غړي هم له لاسه ورکړي دي. نوموړی له دې ویرې چې داسې نه د کورنۍ نور غړي هم له لاسه ورکړي د سولې غوښتنې لاره یې غوره کړې ده. محمد عظیم نومیږي او د غزني د مقر ولسوالۍ اوسیدونکی دی او خپل عمر 15 کاله ښیي. نوموړی وایي زوی طالب او ځینې لمسیانې د هېواد په امنیتي ادارو کې سرتیري دي. له دې امله نوموړی د یو طالب پلار او د یو شمېر افغان سرتیرو نیکه دی. نوموړي د خپلې کورنۍ د امنیت خوندیتوب په موخه یې سولې غوښتنې ته مخه کړې ده. که میلمسی مړ شي هم د ما ته دعا کوي، که مې زوی مړ شي ما ته دعا کوي، مګر خدای دې وکړي چې دا ورباندې وسي او دا طالب مې دا لاس ته عسکر مې دا لاس ته نو که مې دا لاس نه وي هم زه ګوډ یم، که مې دا لاس نه وي هم زه ګوډ یم. دغه سپینګیری سړی د یو شمېر یتیمانو او کونډو سرپرستي هم په غاړه لري. داسې کونډې وشوې، داسې کونډې پاته دي، ایریان تللي وي، خدای موږ به دا ور په څه شي وکړو. درد یې څه رقم ده؟ 5 ځل دې وسه درد یې ډېر سخت درد یې نو تمام نه لري. زه په څه شي راغلم په دې سپینه ایره زه باچې غواړم نه یې غواړم دغه خاورې دې وخورم دغه وچ خښتې دې وخورم چې وطن مې را ارام شي. بلخوا محمد نګزاد له دې کاروان سره د یو ځای کېدو لامل سولې ته رسېدل بولي او وایي د هلمند په مرکز کې د یو ځانمرګي برید په پایله کې د یو یتیم ماشوم له وژل کېدو یې انګېزه اخیستې څو د سولې لاره غوره کړي. په هغه پارک کې دننه یو داسې انفجار وسو چې دا ماشوم بیخي ورک شو. د ماشوم سره تام مینه درلوده، دم درلوده، هغه هم هر چا مینه ورسره درلوده. د یو یتیم ماشوم د بل ښاره څخه په امید باندې راغلی و. کله چې دا ماشوم په دې ځای کې دا انفجار کېږي دا ماشوم بیخي ورکېږي، یعنی یو شی نه معلومیږي، هېڅ شی نه پاته کېږي. نو په دې باندې خو د هر ځوان درد راپورته کېږي چې دا څنګه پیښه شوه. د دې کاروان مشر په دې باور دی چې امریکا کولی شي په 15 ورځو کې افغانستان ته سوله او ټیکاو راوړي په هماغه ډول چې 19 کاله وړاندې دغه هېواد د طالبانو له شتون څخه پاک کړی. چې په 15 ورځو کې د طالبانو ټول
حکومت وړنګ او له منځه یې وړه نو که وغواړي په 15 ورځو کې په افغانستان کې ثبات هم راوستلی سي. ویل کېږي د هلمندي سوله غوښتونکي کاروان ترڅنګ له پېښور، کونړ او پکتیا څخه هم د سولې کاروانونه د سولې له شعارونو سره کابل ته راغلي دي. او د افغانستان په شمال کې د حیرتانو د سرحدي بندر د نفتي توکو د تصدۍ مسؤلین د دې ادارې د شاوخوا 200 کارکوونکو ګوښه کېدل د تصدیو د پالیسۍ خلاف او د نفتي توکو د عمومي رئیس لخوا یو قصدي کار بولي. د حیرتانو د نفتي توکو ریاست سرپرست له دې سره چې د نفتي توکو لوی مشر ولید تمیم په مدیریتي کمزورتیا تورنوي، د ملي یووالي حکومت له مشرانو غواړي څو د دې ادارې د کارکوونکو د تنقیز په برخه کې له سره کتنه وکړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.